دا الله کور ته راشي د الله کور به خالي وویني. عجیبه ده د الله کور هغې ته چې راشي هغه به خالي ومومي، او چې درګاه او دربار له ورشي هلته به دومره رشي چې د خپې د ایښودو ځای به نه وي. دا چې په دې قبر کې پروت دی دا د الله بنده دی، نو چې د الله بنده دی ته د دې بنده هغه رب سره ولې تعلق نه جوړوي؟ ولې دې ځان ذلیله کړی دی په دې درګاهونو او دربارونو باندې پروت دی او دکې یې خوري، یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي، او د یو کار جدا دی او د بل ټیکه جدا ده او د بل کار جدا دی او د بل جدا دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم به دم کوو، په ملګرو به هم دم اچو، په ځان به هم دم اچو. ښه دلته دا خبره یاده کوي، دا ډېره فایدهمنه خبره د دې عوامو ذهن کې دا ده چې دم هله اثر کوي چې کله یو عالم او ملا واچوي، هله به دا اثر کوي. نه، چې عقیده دې په الله باندې مضبوط وي چې رب العالمین به ماله شفا راکوي، او دا دم دی د شریعت موافقي شروط پکې دغه یي دا کوم چې موږ ذکر کړو، ناروا څه پکې نه وي، رب العالمین تعالی شفا درکوي. هغه که ته په ځان باندې په خپله دم واچي، لازم نه چې ته په یو عالم پسې ځې، په خپله ځان دم وکړه. دلته اوس دې حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي دا تاسو ته یو دم ښیم او زده کړئ ښه چې چاته څه بیماري ده الله به په دې باندې شفا ورکړي او په دې سره به علاج وشي. عایشه رضی الله عنها وایي، او دا حدیث چې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتکا، رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله بیماري راله نفث على نفسه بالمعوذات، نو په ځان باندې به یې په خپله دا معوذات وي. معوذات قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، یو روایت کې قل هو الله احد هم راسي. ته درې سورتونه ووایه، عزیز خبره نه دا درې سورتونه به ووایي. نفث على نفسه، بیا به په ځان باندې چوف کړو یا په خپلو لاسونو باندې به چوف کړو، او هغه به په بدن راښکو. د یو طریقه یې دا وه چې په دې لاسونو کې به چوف کړو او بیا به په دې بدن راښکودو. بله طریقه یې څه وه؟ بله طریقه یې دا وه چې دا لاس به یې یخود او په هغه ځای باندې چې په کوم ځای باندې به تکلیف و، او دا صورتونه به یې وي او چوف کول وي. او عایشه رضی الله عنها وی فلما اشتکا وجعه الذي توفي فيه، وی چې کله پې هغه بیماري راله په کومه کې چې وفات شوی دا یې خو علاج نه و. طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، نو ما به په دقه صورتونه چوف کول کوم چې به هغه په ځان باندې چوف کول، خو دومره دی چې د هغه لاس مې د هغه په بدن راښکود، خپل لاس نه. ولې؟ رجاء برکتها، ځکه چې د هغه په لاس کې برکت و. نو صورتونه به ما وي لاس به پې د هغه لاس د هغه په بدن به یې راښکود. دا یو دم دی زده کوي. او دې دمونو کې ګوره اجازې مجازې نه ده، اجازه موږ له ټوله رسول الله سلم را کړې ده. هغوی کوي دا دمونه چې د شریعت موافق، دا به دومره شی بره ځوړن کړی وي دا ماله وي پلاني پیر صاحب اجازه را کړې ده. څه شي اجازه ده؟ صحیح دم چې څوک اچوي او ورځي ولا دا اجازه ده کوه، دا اوس اجازه ده که رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه اجازه ده. دا صورتونه د آخري درې صورتونه په ځان وایه او چوف کوه، او لاس په هغه ځای راکاږه په کوم ځای چې تکلیف دی، یا په دې دواړو لاسونو کې چوف کوه په ټول بدن یې راکاږه. دا طریقه ده که جبریل علیه السلام پر رسول الله سلم باندې دم اچولی دی، اوس دا یې زده کوي. خو دا ډېر خلک ما ته وایي، یو دا چې ډېر ملګري شکایت د دې کوي چې زه بیمار یم او ښه کېږم نه. پرون ماسپښین یو ځای کې دوه درې ملګرو دا شکایت وکړو چې بس بیماران یو، طبیعت هم ښه نه او بدن ښه نه، او بعض وظیفه غواړي. دا اوس وظیفه هم ده، دم هم دی او هر څه دي، او الله به د روغ صحت درکړي. یو دغه شو دا کوم چې موږ اول ذکر کړو، او دا معمولي مه ګڼئ. ګورئ ما تاسو ته پرون بل اوس د اذکارو په درس کې ووایي
چې ما پسې په دې نږدې ورځو کې 3 کسان راغلو 3 کسان وی منګه پلانې دعا هغه یاد کړې ده د درس نه رب العالمین زموږ مسلې حل کړي دي پرون بل ورځ یو کس راغلی هغه ما دا دعا یاد کړې ده اللهم عافني فی بدني هغه دعا موږ ذکر کړې او فی سمعي او آخره پورې او وی زه بیمار وم الله ښه کړی دا معمولي مه ګڼئ ورته اوس ته بغیر پیسو نه میلاویږي که نه او موږ یې ته داسې واضح حضر بیان کړو په اسانه سره نو دا چې هغه اجازو وله خواله ورشي که نه نو بیا به سره قدر پیدا شي چې داسې یو بکسې پرېښودي او تا ته وایي چې دې کې ور واچوي 500 روپۍ بیا به ډېر قدر کې دا مسند خبرې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتې ابو سعید الخدري وایي چې جبریل علیه السلام راغلی و په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی یا محمد اشتکیت ای محمد صلی الله علیه وسلم بیماری بیا هغه ورته وایي چې نعم بیماری دا په صحیح مسلم کې حدیث دی نو دم یې پرې واچوه دم یاد که بسم الله ارقیک د الله په نوم سره تا دمومه من کل شیء یؤذیک د هر هغه شي نه چې تا تنګۍ تا له اذیت درکوي من شر کل نفس چې د هر شر یا د هر نفس د شر نه بچ شي او عین حاسد او یا د حسدګر د سترګو نه الله یشفیک الله دې تعالی شفا درکي بسم الله ارقیک زه د الله په نوم تا دمومه دې کې هر سره من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد هر هغه شی چې تاله تکلیف درکوي او د هر نفس د شر نه او د هر حسدګر د سترګو نه که نظره شوی دا دم یاد که په ځان یې وایه په بچو یې وایه په ښځه یې وایه په ملګري په مشر او په کشر ته ګوره چې رب العالمین څومره برکت په دې کې اچي بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک